ګرانو کتونکو السلام علیکم. زه محمد سلمان همدرد د حق غږ پښتو چینل خبري لنډیز کې ستاسو قربا اوس تاسو په امر اړوند د مهمو خبرونو لنډیز. د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو ویلي غزه ترانګې محاصره باید پای ته ورسول شي. مادورو له فلسطین سره د همغږۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت خپاره کړي پیغام کې ویلي دي دوی د فلسطینیانو زړورتیا او د ازادۍ په موخه د دغه نه ماتېدونکي ملت مبارزې ستایي او ملاتړ ته دوام ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د ایران سپای پاسداران ځواک له ایرانه بهر د خپل نفوذ پراختیا لپاره افغان او پاکستاني وسلوال ګماري. د ریسپانسبل سټیټ ګراوډ په نامه یوې ویبپاڼې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتلو ته په اشارې ویلي له دغه هیواد څخه د امریکایي سرتیرو وتل ته څه ګران خبره نه ده خو دا چاره به نه یوازې د افغانستان او سیمې بلکې ټولې نړۍ ته بدې پایلې ولري. ناټو وایي د افغان سولې خبرې راځي کې سختي او د بریا هیڅ تضمیني نشته. ینس سټولټبرګ په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر کمیدو ته په اشارې وویل پر دې سربیره به د هیواد کې ناټو د روزنې ماموریت دوام وکړي. د بیلاروس ځواکونو د لاریون کوونکو پر وړاندې ځانګړي وسلې کارولي. د بیلاروس د کورنیو چارو وزارت تایید کړی دی چې امنیتي ځواکونو پرون د لاریون کوونکو پر وړاندې چې له واکه د الکساندر لوکاشینکا د لیرې کېدو غوښتنه کوي له ځانګړي وسلو کار اخیستی.